د جان او عقل هغه خدای چې تر دې لوړ فکر نشته، هغه خدای چې انسان ته جان او عقل ډالۍ کړل څو د معرفت مینې او حقیقت په رڼا کې سم لوري عمومي او د جهالت او ظلم له بنده خلاص شي. او سلام پر تاسو ګران قدرانو مهربانو، سلام پر تاسو د حق لټونکو، د حق لټونکي چې آزاد دي د کائناتو په پراخ ډګر کې، او هغه حق لټونکي چې لا هم د قرآن د موروثي خرافاتو په زنځیر کې بند پاتې دي. نن غواړم د بشریت له سترو دښمنانو څخه یو د پردي ښکاره کړم. دښمن چې نه امریکا دی، نه انګلستان او نه کوم بل هیواد، بلکې قرآن دی. هو سم مو واورېدل، همدا قرآن د بشریت دښمن دی. کتاب چې 1400 کاله کیږي د یوې درنې زنځیر په څیر د انسانیت پر غاړه پروت دی. دا قرآن د عقل د څراغ روښانه کولو پر ځای عقل او انسانیت بند کړل. د ازادۍ د لارې ښوولو پر ځای د بندګۍ امر وکړ. د پوهې پر ځای جهالت مقدس کړ. راځئ وګورو د الله د خوږو الفاظو په نوم سره راغلي نه زما خبرې، بلکې د همدې موروثي قرآن خبرې. سوره التوبه آیه 2. کچاتلگوا الزیزین لگا ارمنون بالایه ماینج الزیزین هوتوا الغیت جابیج هکتاجر ارتوا الجزلیری وجغمل سیاغرگوم وجنگیگی له هغو کسانو سره چې په الله ایمان نه راوړي، وجنگیگی له اهل کتابو یهود او نصارا سره څو پورې چې جزیه ورنکړي، هغه هم نه په درناوي بلکې په سپکاوي او ذلت. هو قرآن وایي له پوهانو وجنګئ، له هغو کسانو سره چې پوهه لري وجنګئ. آیا دا عدالت دی؟ آیا دا رحمت دی؟ مذهب چې ځان ته وایي رحمت للعالمین ولې د تحقیر او زور خبره کوي؟ آیا عدالت دا دی چې د خلکو پر غاړه توره کیږدي، څو پیسې ورکړي او د محمد خیالي الله ته سجده وکړي؟ آیا رحمت دا دی چې د عقیدې ازادي د اسارت په زنځیر کې خښ کړي؟ دا ښکاره کوي چې په دې موروثي قرآن کې نه سوله شته، نه برابري، نه د انسانیت درناوی، بلکې زور باج اخیستنه او د هغو انسانانو سپکاوي چې یوازې جرم یې دا دی چې ستاسو په دین باور نه دی راوړی. دا دی د رحمت دین. که یو ماشین د بندګۍ او سلطې لپاره راځئ بل ځای ته لاړ شو، د الله نور خوږ لفظونه وګورو. سوره البقره آیه 2 یهتیبی چجلی لهمه الغیچاله وجگوج هرین لزیومه. یعنی څه؟ یعنی پر تاسو جګړه فرض شوي که څه هم له زړه ورته کرکه لرئ، که ستاسو روغ سوله غواړي، که ستاسو کورنۍ آرام غواړي، که ستاسو زړه د کار، ژوند او پرمختګ پسې دی، بیا هم دا ایوي نه باید وجنګیږئ. دا امر یو مطلق جبر دی. جبر پر وینې تویولو، جبر پر وژلو او وژل کېدو، جبر پر د نورو د ژوند ورانولو. دلته خبره د آزاد انتخاب نه ده، خبره د تحمیل ده. وای که څه هم نه غواړئ بیا هم باید، که څه هم کرکه لرئ بیا هم باید. یعنی انسان د دې فرمان پر وړاندې هیڅ حق نه لري، نه د پوښتنې حق، نه د مخالفت حق، نه د انتخاب حق. همدا یو ایخي چې فلسفه د جګړې او تاوتریخوالي په متن کې ریښه لري. ځکه په تاریخ کې نسلونه د همدې ایتونو په نوم د وینې او اور ډګرونو ته بوتل شول. تصور وکئ، ځوان چې غواړي ژوند جوړ کړي، ښځه چې غواړي مور شي، ماشوم چې غواړي راتلونکی ولري، ټول باید د دې امر تر سیوري لاندې ژوند وکړي. پر تاسو جګړه لیکل شوې، که څه هم نه مو خوښیږي. دا معنا لري چې جګړه پر بشریت تل تحمیل شوې ده. دا معنا لري چې وینه تویول مقدس کړل. دا معنا لري چې وژنه د الهي دندې په نوم اعلان شوه. او همدا وجه ده چې تاریخ ډک دی له مذهبي جګړو، قتلامونو، انتحاري بریدونو او نه ختمېدونکو وینو. نو دا ټول ښیي چې قرآن هیڅکله د خدای کلام نشي کېدی. ګرانو، په 2 پیړۍ کې دا شرم دی چې لا هم تاسو د خدای او شیطان ترمنځ توپیر نشئ کولی. خدای چې انسان ته عقل، مینه، مهرباني، پرمختګ او ازادي ورکړې وي، هیڅکله د جګړې، وژنې، بندګۍ او تاوتریخوالي امر نه کوي. خو په دې متن کې بل څه نشته پرته له جبري وینې تویولو او کرکې خپرولو. که ښه فکر وکړئ، دا هغه خدای دی چې وایي که نه هم غواړئ بیا هم باید وجنګئ. آیا دا د رحمت غږ دی که د جبر او تاوتریخوالي؟ آیا دا د خدای غږ دی که د شیطان؟ آیا دا د حقیقت غږ دی که د جهالت او اسارت چیغه؟ خدای چې انسان بې اختیاره د جګړې ډګر ته بیایي، نور خدای نه دی بلکې ماغه شیطان دی چې د خدای په نقاب کې پټ شوی څو ذهنونه وغولوي. راځئ یو ځل رښتینی شو. کوم سالم عقل منلی شي چې خدای د کائناتو خالق، هغه چې ستوري او طبیعي قوانین جوړ کړي، راشي او خپل بندگان د وینې تویولو ته اړ کړي؟
آیا داسې خدای د عظمت او رحمت نښه ده؟ که یو وینې تږي قبیلوي کوماندان ته ورته دی چې غواړي پلویان یې تل د جګړې په ډګر کې وساتل شي څو د هغه زور او ویره پاتې شي. دوستانو کله هم توپیر نه وینئ پوه شئ چې د همدې ایتونو او امرونو فریب د قرنونو لپاره ملتونه په مذهبي جګړو کې وسوځول. همدې ځکه طالبان، داعش، القاعده او زرګونه نور تروریستي ډلې وروزلې. همدې ایتونو د کابل، بغداد، موصل، پاریس، لندن او نیویارک د بېګناه انسانانو وینې توی کړې. دا خدای نه دی، دا نقاب دی پر د شیطان مخ. او په 2 پیړۍ کې ده. شرم خبره ده چې انسانان لا هم دا ساده حقیقت نشي درک کولی او ځانونه د دې ستر دروغ له بند څخه خلاص نه کړي. راځئ سترګې پرانیزو او حقیقت بنقابه وینو. که یو متن انسان جګړې، وینې تویولو، بندګۍ، کرکې، فکر او شاتګ ته رابولي، هیڅکله د رحمن او رحیم خدای خبرې نشي کېدی. قرنونه کېږي چې په نوم د دې کتاب خلک وغولول شول، ازادۍ ترې واخیستل شوي، عقلونه یې په زنځیر کړل او نسلونه یې د جګړو قرباني کړل. نن 2 پیړۍ د پیړۍ چې ساینس تر ستورو سفر کوي، تب د مرګ پولې ماتوي او عقل د ازادۍ او عدالت نوې لارې پرانیزي. شرم دی چې لا هم خلک د داسې متونو په بند کې پاتې دي چې یوازینی پیغام یې وینه او لوند اطاعت دی. په یاد ولرئ، خدای که رښتیا هم وي باید رڼا، عقل، مینه او ازادي وینه، جبر وینه او جګړه او هر څه چې د دې خلاف وي کې نوم د خدای کلام کې ښودل شي هم پرته له فریب او د شیطان فتنه بل څه نه ده. نو راپاسئ، آزاد فکر وکئ او د جهالت او ویرې زنځیرونه ماتوئ. ویدئ د حقیقت، بری د قرآن پر دروغو. ژوندی دې وي عقل، انسانیت او ازادي. خداوند شما بیمار انگار، یه بیمار خطرناک تبهکار. اصول دینتون مرگ و جنونه، مناجات شما کشتار و خونه. یه همچین دین و یه همچین خدایی تو این کشور نداره دیگه جایی. همین روزاست بمیره اون خداتون، به خاکستر بشینه قبلگاهتون. فریاد ما، فریاد ما، زن، زندگی، آزادی. فریاد ما، فریاد ما، مردی، هر آبادی. فریاد ما، فریاد ما، زن، زندگی، آزادی. فریاد ما، فریاد ما، مردی، هر آبادی. محال عشق و به